د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته. د دفاع وزارت لپاره نوی پوځي یونیفورم اعلان شو. دفاع وزارت وایي چې نوی ټاکل شوی پوځي یونیفورم یې په رسمي ډول د خپلو ځواکونو لپاره اعلان کړ. لوی درسیز فصیح الدین فطرت له خپلو ځواکونو غوښتي چې باید دغه نظم په بشپړ ډول مراعات کړي او ادعا کړي چې نوی یونیفورم د یووالي او وحدت سمبول دی. دفاع وزارت نن دوشنبه پر ایکس خواله رسنۍ کې لیکلي چې د یونیفورم د اعلان په غونډه کې چې د دفاع وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، فصیح الدین فطرت د یاد وزارت د یو شمېر رئیسانو او د مرکزي قطعاتو قمندانانو پکې ګډون کړی. فصیح الدین فطرت په خپلې وینا کې ویلي هغه کسان چې په وسلوال پوځ کې شاملیږي باید د هېواد د دفاع ژمنتیا خپل شعار وګرځوي. افغان حکومت له نږدې 4 کاله ځنډ وروسته د خپل دفاع وزارت د ځواکونو لپاره 3 بېلابېل یونیفورمونه اعلان کړي دي. پاکستان وايي طالبان د داعش تور پر پاکستان لګوي څو له ټي ټي پي څخه خپل ملاتړ پټ کړي. د پاکستان د لومړي وزیر ویان مشرف زیدي د ذبیح الله مجاهد د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې طالبان هڅه کوي د داعش تور پر پاکستان پورې کړي څو له ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د پاکستاني طالبانو له تحریک څخه خپل دوامداره ملاتړ پټ وساتي. نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یوې رسنۍ سره په مرکه کې پاکستان د داعش ډلې په ملاتړ تورن کړ او ادعا یې وکړه چې د پاکستان د پوځ دننه ځینې کړۍ د خپلو موخو لپاره له دې ډلې ملاتړ او تمویل کوي. مجاهد همدارز ویلي و چې په اسلام آباد کې پر شیعه لمونځ کوونکو وروستی خونړی برید د پاکستان د حکومت له لوري د داعش د ملاتړ او روزنې پایله ده او زیاته کړې وه چې دا ډول پالیسۍ به په پای کې د پاکستان او افغانستان خلکو ته زیان ورسوي. خو مشرف زیدي پر ایکس خواله رسنۍ لیکلي چې دا ادعاوې بې اساسه دي او د ملګرو ملتونو راپورونه بل ډول واقعیت ښیي. د هغه په وینا د ملګرو ملتونو امنیت شورا مستند راپورونه څرګندوي چې د ټي ټي پي، القاعده او داعش خراسان په ګډون څو ترهګرې ډلې په افغانستان کې حضور او فعالیت لري. د افغانستان بانک له لوري د اسعارو په خپاره شوو نرخونو کې د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ثبات لا ښه شوی او د تیر په پرتله افغانۍ لوړه شوې. د یاد بانک له لوري د نن یکشنبې نرخونه ښیي چې د افغانستان په بازارونو کې $1 په شاوخوا 2 افغانیو تبادله کیږي. په داسې حال کې چې اونۍ وړاندې $1 بیا شاوخوا 15 افغانۍ کېدل. په ورته مهال عام خلک د افغانۍ ثبات ښه کېدو ته په کتو بازارونو کې د توکو د نرخونو د کنټرول غوښتنه هم کوي. اقتصادي شنونکي وایي پر پولي بازارونو باندې د حکومت جدي څار د دې لامل شوی دی چې د بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ شي. د مستعمرې پښتونخوا په ټانګ ولسوالۍ کې نن د پاکستاني پوځ پر موټر د ماین چاودنه شوې چې 2 پوځیان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. سرچینې وایي پولیس د پیښې وروسته ځای ته رسېدلي او د پیښې پلټنې روانې کړي دي. د سرچینو په وینا دغه سیمه له دغه وړاندې هم د وسلوالو د فعالیتونو له امله ناامنه ده. تر دې دمه د یاد برید مسؤلیت کومې ډلې یا چا پر غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستاني پوځ پر وړاندې ورته بریدونه زیات شوي دي. امریکا وايي زموږ د بندیانو نه خوشي کول به طالبانو ته بدې پایلې ولري. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو پر نیونو سخت غبرګون ښودلی او ټینګار کړی چې ټول بندیان باید سمدستي خوشي شي. د دغه وزارت یو ویان ویلي چې امریکا له طالبانو سره په مستقیم ډول د خپلو وګړو د توقیف موضوع مطرح کړې او روښانه کړې ده چې د هر ډول رغنده اړیکو لپاره لومړی شرط د ټولو امریکایانو آزادول دي. واشنګټن پر طالبانو کړای چې د یرغمل نیونې ډیپلوماسي دې بنده کړي ځکه دا چاره د نړیوالو معیارونو پر خلاف ده. دغه وزارت خپلو ټولو وګړو ته سپارښتنه کړې چې په هیڅ دلیل افغانستان ته سفر ونه کړي ځکه طالبان له کلونو راهیسې امریکایان نیسي او د هغوی د خوندیتوب هیڅ ضمانت نشته. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د ترهګرۍ ضد رئیس سپیس شین ګورکا ویلي چې ټرمپ د دې موضوع په اړه جدي دی او د امریکایانو نه خوشي کېدل به طالبانو ته بد عواقب ولري. هغه په ځانګړي ډول د ډینیس کویل او محمود شاه حبیبي د خلاصون غوښتنه وکړه.
د پاکستان مخکنی لومړي وزیر عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي د ښاغلي خان د سترګو د معایناتو په تړاو هغه خبرونه چې د هغه خور نورین خانم ته منسوب شوي دروغ او جعلي دي. د پی ټی آی ګوند پر ایکس خپاره کړې اعلامیه کې ویلي چې د نورین خانم په نوم له جعلي اکاونټونو خپاره شوي ټول راپورونه په کلکه ردوي. یاد ګوند زیاته کړې چې په رسنیو کې د عمران خان د روغتیا په تړاو خپور شوی خبر د ټولنیزو رسنیو له هغه پیغامه پیل شوی و چې د هغه خور نورین خان ته له منسوب جعلي اکاونټ خپور شوی و. د اعلامیې له مخې دغه اکاونټ او ورسره تړلې ادعاوې په بشپړ ډول دروغ دي او د عمران خان د کورنۍ سره هیڅ تړاو نه لري. پی ټی آی مسؤلینو زیاته کړې چې دا ناسم خبر و او دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده چې دومره حساس خبر د کورنۍ یا ګوند د اطلاعاتو سکرټر له تایید پرته خپور شو. امریکا ویل ایران سره هوکړه سخته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د مجارستان له لومړي وزیر سره په ګډه خبري ناسته کې ویلي چې له ایران سره یوې هوکړې ته رسیدل به اسانه نه وي، خو سره له دې هم ډونالډ ټرمپ د ستونزو باوجود د یوې موافقې د ترلاسه کولو هڅو ته دوام ورکوي. روبیو زیاته کړې باید وګورو چې څه پیښیږي او پایله به څه وي. هغه همدارنګه ویلي چې لا هم فرصت شته څو له ډیپلوماټیکې لارې یوې هوکړې ته ورسیږو. سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د اسرائیل حکومت د هغه اقدام غندنه کړې چې غواړي د لویدیځې غاړې ځمکې تر خپل واک لاندې راولي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې اسرائیل په اشغالي فلسطین هیڅ حاکمیت نه لري او په وینا یې موږ د ناقانونه اقدامات په مطلق ډول ردو ځکه دا د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. بیان زیاتوي دا اقدام د دوو دولتونو حل لارې ته زیان رسوي او د فلسطیني ملت پر هغه حق تیری بلل کېږي چې غواړي د 1948 کال د پولو پر بنسټ له ختیځ بیت المقدس سره د پلازمینې په توګه خپلواک دولت جوړ کړي. ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د هغه تر مشرۍ لاندې د سولې د شورا غړو د غزې د خلکو لپاره له 15 میلیارډ امریکایي ډالرو څخه زیاتې بشري او بیا رغونې مرستې ژمنه کړې ده. نوموړي دا اعلان د یکشنبې په ورځ په خپلې ټولنیزې رسنۍ ټرود سوشل کې خپور کړ. د هغه په وینا دغه مرستې به د 1404 لمریز کال د سلواغې په 10مه د امریکا د پلازمینې واشنګټن ښار کې د ډونالډ جی ټرمپ د سولې بنسټ په ودانۍ کې د یوې رسمي غونډې پر مهال اعلان شي. ټرمپ ویلي هغه هیوادونه چې د سولې د شورا غړیتوب لري نه یوازې مالي مرستې کوي بلکې زرګونه کسان به د نړیوال ثبات ساتونکي ځواک او د ځایي امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې وګماري څو د غزې د خلکو امنیت او سوله ټینګه وساتل شي. نوموړي ټینګار کړی چې حماس باید خپله ژمنه پوره کړي او بې له ځنډه خپلې وسلې کېږدي. پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا هغه سرتیرو په نوم سړک پرانیستل شو چې د روسیې سره په ګډو عملیاتو کې برخه اخیستې وه. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې په پلازمینه پیونګ یانګ کې یو نوی سړک د هغو شمالي کوریایي پوځیانو په نوم پرانیستل شو چې د روسیې ترڅنګ په جګړه ییزو عملیاتو کې ګډون کړی و. پر دې نوي سړک استوګنیز کورونه هم جوړ شوي چې د وژل شوو شمالي کوریایي سرتیرو کورنۍ به پکې میشتې شي.